الله پاکه چې دا ګرد شان وي معاینې نه وي خوند نه کوي ولکم دوی ته بیا په دې جنت کې ازواج معاینې وي یا الله پاکه ته که توره له غوړنه معاینه به برابر ورته وایي نن مې مخ بیا ولا که راسم افغانستان کې یو ولایت هلمند نومیږي په دې کې ولسوالي د ګرش په دې کې یو وطن دی کلای ګز نومیږي په دې کې یو سړي پښته خلاص کړی و چې ورته کتلې وه د باندې سپوز هم بیرېدی شپه ول نن مې مخ بیا قسم په الله که درته راسم سهار چې شپېدې جناوتې بیا طلاقنامه وراسوه راځه نو دا الله پاکه ته که توره له غوړنه کلای که زوی به یا الله پاکه ګړنګنه غولنه پسکاونه وانسي دا به متواهرتون پاکې به نه حیض وسته نه نفاس ته نه چکر شته نه بول شته نه ګوزونه شته هېڅ شی نشته او بیا درته ولهم دوی ته بیا په دې جنت کې ازواج معاینې دي یا الله پاکه ته که توره له غوړنه معاینه به یې متواهرتون پاکې حیض نه ورځي نفاس نه ورځي چکر نه وي بول نه کوي ګروډ به نه لري ناڼې نه لري ګړنګ نه لري مړه یې کړو یا الله پاکه چې دا ښه باغونه یي او دا ښه خوند دي الله پاکه بیا به مو ځینې راوباسي وهم دوی به بیا په دې جنت کې خالدون همیشه یا بیا چې ور داخل سواس بیا نه جناوځي دا وار د واره زور غواړي سړی ور داخلېږي ټکټ یې ډېر ګران دی په والله چې نبي علیه صلات سلام وایي دا دنیا د عمل ده هغه دنیا د جزا ده په دې دنیا کې ټکټان کارت چې دا داسې کارت چې پخوا په دا پاکستان کې زموږ وار یو غټ ځای کې به دا اوس به نور ځای نه یو غټ ځای میله ده ډېر غټ ځای دی په دې ځای کې میله ده وار د واره چې پر اول ګیټ راغلی وای ستاسې ټکټ اخیستی دلته بیا لس ځای وای چې هلته چې ټکټ کاټ کړی وای هر ځای ته خپله بیا ورته چې بې اجازې نه خو ټکټ یې پر سر کاټېږي دا هم دلته چې د ټکټ کاټ کوي بس نو بیا هغه لمونځ دې وکړي روژه دې ونیول زکات دې وکړي حج دې وکړي جهاد دې وکړي هر څه کارونه چې د وخت فرایض و هغه دې وکړه وروسته نو بیا چې والي ټکټ کاټ شو بیا نو هر شی سته